أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. سورة بني إسرائيل آیت مبارکہ هغه درې اتیایم و. پدې کې الله جل شانه ذکر کوي زجر په کافرو او مشرکانو باندې چې د انعام په وخت کې د الله جل شانه د یاد او د ذکر نه غافل وي، او دا غافلواله او یاد په سبب د تکبر وجه چې د الله د ذکر د یاد نه غافلواله وجه هغه تکبر دی، او د الله نعمتونه هغه د خپل خود ساخته معبودانو ته منسوب کوي، چې کم معبودین باطل دي هغه ته منسوب کوي، او د سختۍ په وخت کې هم د الله جل شانه د ذکر نه غافل وي او مایوس او نا امید وي. نو دلته ذکر کوي چې الله جل شانه دا انعام دا ناشکر خلق، یعنی حقیقت د ظالم د حال ذکر کوي چې الله په دې ظالم باندې احسانات وکي، خوشالیانی پر راولي، تکالیف هم راولي، خو بیا هم د الله جل شانه تابع کیږي نه. اللہ جل شانہ دتا مال ورکی او گاڑی د مال کے والا وسعت پیدا کی، ډیر مال داول ورکی، خود دے بیا هم د الله د ذکر نه د الله د یاد نه غافل ګرځي او الله نه یادای، په خپل سيزونو باغې کې فکر کوي، خود الله پاک یاد هغه تی هیری داغې نه غافل وي. یا ول الله جل شانه اولاد ورکی، صحت ول ورکی، بیا دې په دغه اولاد باندې د الله نافرمانی کوي، د الله د نافرمانی او الله پاک ناراضه کولو هغه طریقې اختیاري چې په هغه باندې الله جل شانه خپکیږي، الله په ناراضه کیږي. نو د دغه وجنا دغه طریقه او دغه سوچ خپلای. یا ول دولت ورکی، پاغه باندې دې شراب زناګانې د الله پاک نافرمانیانی په شروع کی. د ایمان تقاضا خدا دا چې انسان په تکلیف کې هم الله یادای، په خوشحالۍ کې هم الله یادای، خپل رب نه یری. دو دلت مراد وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ. کله چې انعام وکړو موږ په انسان باندې، اعرض مخ وګرځولو، ونأى بجانبه او لری کړو، لری کړی ډډ خپل، یعنی مخ وګرځو. نو دی انسان کی لام عهدی دے، یعنی هغه انسان ناشکر، هغه انسان کافر، هغه انسان ظالم. د دین مراد دغه دی چې دی ناشکر انسان دی، ظالم او کافر انسان دی. دی ډډه کوي، دا ډډه د سنه کوي، یا د جماعت د جماعت نه ډډه کوي، یا د قرآن نه اعراض کوي، د قرآن نه مخ اړي، د قرآن نه روګردانی کوي، دا غینه اعراض کوي. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. او کم وخت چې ورسی د تکلیف نو وای دې نو وی دې نا امید کی کون. چې ورسی ورته تکلیف نو وی دې نا امید، نا امیدی کون کی، چې دې نا امیدی کوي د الله. نو بیا نا امیدی په دوه قسم علما ذکر کوي.
یو نا امیدی دا الله نه دا کفر دی. لکه سوره یوسف 87 نمبر آیت کې الله پاک ذکر کوي او یاد دغه نه مراد چې دوی نا امیدی کوله دا نا امیدی د خپل باطل معبودانو نه کوله د هغو نه نا امیدی کوله. او دلته الله پاک فرمایي فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. یقینا نه امید کیږي د رحمت د الله نه مگر قوم کافران. چې څوک د الله د رحمت نه امید بس بلک ایمان نه. خو یاد دی نا امیدین مراد دی داغه معبودین باطلون دوی نا امید دی چې کم د دوی معبودین دی خو باطل دی دوی د هغې نه څه دي نا امید دي. نو وس دور خلک ته چې وګوري کله به یو ته آواز کوي کله به بل ته آواز کوي. د الله نه ما سوا د بل ته آواز کول د بل نه غوښته کول دا د بنده حق نه دی بلکې آواز مدد غوښتل دا د الله حق دی چې ته الله نه غواړي ته د وجود نه نوی وجود ته یې راوستی چې کم ذات راوستی په هغه نه غوښتل د هغه نه ما سوا بل ته آواز ولي کول. دا خدای توب خو ابو جهل هم منو دا خو ابو لهب هم منو چې او خدای مالک رازق خالق دی خالقیت هر څه منل خو د هغه سره نور شریک کول د هغه نه ما سوا د نور غوښتنه کوله. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. تفسیر ابن جریر ذکر کوي د دې آیت لاندې چې دوی خو مقام مرتبه غوښته چې دوی موږ ته الله ته نږدې کوي الله ته موږ قرب حاصلېږي موږ ته په دې سره. نو د دې وجې نه چې سوره هود کې آیت نمبر 9 کې هم دا خبره ذکر شوې ده. کله چې دی انسان ته دی بنده ته الله 12 سپاره ابتدا کې ذکر کې الله پاک ولئن اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها من او کوسکو مونږ یو انسان ته د خپل طرف نه څه نعمت ثم نزعناها من او بیا راکاږو د هغه نه یعنی دته موږ مال ورکو دولت ورکو ګاډي ورکو بنگلې ورکو دغه شانتی هر څه ورکو خو الله وایي بیا یې ترې واخلم انه لیئوس کفور یقینا دی خامخه ناامیده او ناشکره به وي د ده به حالت ناشکره وي. او بیا فرمایي چې کله وله ظاهري نعمت ورکو ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته او که وسکو موږ دته نعمت بس د تکلیف نه چې رسېدلی وي دته خامخه وای دی لاړ ټول بس وای لاړ دا ټول تکلیفونه زمانه یقینا خامخا تکبر کوونکی دا انسان. علما ذکر کوي په زړه باندې فخور په اندامونو سره ځان لوی لوی حسابوي په لاسونو سره په اوږو سره په سر سره په خپو سره چې او زه هم څوک دی الله پاک وایي دا تکبر ستا نه دی. نو دلته الله څه وایي انه لیئوس کفور کان یئوسا کوم وخت چې ورسېد دته تکلیف نو وي دی ناامیده کوون دی ناامیدي کوونکی دی دی د الله پاک ناامیده. قل کل یعمل علی شاکلتی وای ته هر یو عمل کوونکی په خپله طریقه سره. نو په دې کلو کې علماو ذکر کړی دی چې دا هم زجر دی یعنی د کافرانو مدح او بشارت دی د مؤمنانو دپاره چې هر یو انسان د خپل نیت د خپل طبیعت موافق عمل کوي چې دی فیصله په حقانیت د دین باندې کوي او په طبیعتونو او په خیالاتو باندې
دا نه دی دین مبني، بلکې دین فیصله دا د دین په حقانیت مبني ده، بلکې دا د انسان په سوچ او په مزاج او په طبیعت باندې نه ده بنا چې څنګه د سوچ غواړي، څنګه دی غواړي، څنګه نفس غواړي، څنګه زړه غواړي. نه دین چې سوی ته به هغه کې، ته به ځان د دین تابع کې، دین به خپل نه تابع کې چې تا ځان دین تابع کړلی بس چې زه هم داسې دي وشي او دا خبره به کې ښایي که دا به کې وشي، نه چې الله او رسول څه ویلي هغه دین به موږ به د هغې ځان تابع کوو. الو به الله جل شانه موږ او تاسو ته نیکی توفیق مخې ته تلل نزدېکت حاصلېدل دا به میلاویږي. او علم الله ته دی چې دا هدایت والا دین دا د چا دی؟ دا خو د الله پاک په هغې باندې عمل کول دي. او څوک چې په حق دین باندې قایم وي نو دی د الله جل شانه د علم احاطه هم نشي کولی، بلکې دا هر څه د الله پاک علم، دا د هر انسان د علم د وس کار نه دی. وروسته آیات کې به انشاءالله تفصیلا سبا بیا راځي. نو دلته ذکر کوي عمل کول په خپله طریقه سره. نو د شاکري معنی مفسرینو درې کړي دي. یو معنی ته اخیستې ده چې د دې نه مراد مزاج دی. مزاج یو انسان خپل ملګری ګوري چې آیا زما د دې ملګري، زما د دې دوست مزاج زما غوندې دی که نه دی، نو دی عمل د څه کوي؟ د خپل مزاج مطابق کوي. لکه الله پاک سوره نور کې ذکر کوي الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. چې دا انسان چې کم سړی پلیت وي هغه ځان له پلیت ملګری ګوري. یو سړی نشي والی بس دی به د نشي والو خواته سیږي. هغه پښتو متل وی چې د بل کلي ګڼکپ نه پېژني، د خپل کلي د ګڼکپ سره یې سیږو نو بس تا د په خپله پته لګي چې او دا سړی سره یا د دې دور خو دغه آیس دی او نشي دي. الله پاک زمونږ او ستاسو د بچو د نسل در نسل حفاظت وفرمایي. نو د دې وجې نه یا دویم د دې نه مراد اخیستی شوی دی نیت. او حدیث کې راځي چې د هر انسان نیت د هغه په عمل باندې بنا چې دی په کم عمل باندې نیت کوي. دی د دنیا لپاره کوي، د آخرت لپاره کوي، د ښودنې لپاره کوي، د ریا لپاره کوي، د الله د رضا کولو لپاره کوي، الله ته نزدېکت لپاره کوي. وخت نشته تفصیل ته نو یا دغه نیت مراد شو. یا تېنه مراد دریم طریقه ده، یعنی عمل کول په خپله طریقه سره. لکه سوره هود کې راځي آیت نمبر 121 کې، یا سوره کافرون آیت نمبر 6 کې لکم دینکم ولی دین. ساو دپاره ستاسو دین طریقه ده، زما دپاره زموږ دین طریقه ده. د دې وجې نه چې د دې نه مراد هغه نیت دی، یا دې طریقه مراد ده، او یا دې مراد هغه مزاج دی. فربکم اعلم بمن هو اهدا سبیلا. نو رب ستا ښه پوهه دی په هغه چا چې هغه روان دی په سمه لار باندې. نو دلته تفسیر قرطبي یو خبره ذکر کړې ده، هغه کو بس بیا خبره ختمه د دې آیت سره متعلق ده. بیا په دې سباني آیت کې انشاءالله ډېر بحث دی د روح باره کې. ساجبه سوالات دي، ساجبه خبرې پکې ذکر شوي دي. ما خو اراده و چې دغه پکې ذکر شي خو ونه شوه. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک کې راځي وی هغه فرمایي چې په قرآن کې د ټول نه زیات امید راکوونکی آیت دا آیت مبارکه دی. ولی چې په دې کې د نیت ذکر دی، او چې کوم انسان نیت په کومه طریقه کوي د انسان ته. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وفرمایل چې زه خو زما نیت د الله رضا لپاره دی، د الله پاک نزدېکت حاصلول دی. نو ما ته د په دې ټول قرآن کې دا آیت ډېر امید والا دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وفرمایل وی ما ته د سوره غافر آیاتونه هغه ډېر امیدونه راکوي. حامیم تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم غافل الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو الیه المصیر. او د دې مبارک علما ذکر کوي وایي چې کوم ماشوم تاسو ته پته ولګي په باندې جټکه راشي یا د پیریانو اثري یو سړي هغه 3 پیرې یاد کرسي وي، بیا یې دا 3 آیاتونه تلاوت کړل، پس د هغې نه یاد کرسي وي دا ماشوم یې پې دم کو، بس الله به دې انسان ته شفا ورکوي. او عثمان رضی الله تعالی عنہ مبارک راځي هغه وایي چې ما ته یو آیت مبارکه نبئ عبادي انی انا الغفور الرحیم، دا آیت ډېر امید راکوي. الله پاک 3 پیرې تاکید ذکر کړلی
چې زه بخانه کوونکی یم، زه تاسو ته څنګه بخانه کوم. او بیا د علي رضی الله تعالی عنہ مبارک راځي یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا آیت ما د ډیر امید ځکه الله پاک وایي تاسو زما د رحمت نه منه امیده کیږئ، زما طرف ته راشئ، ما ته راشئ، بس زه قبلونکی یم، زه معافي کوونکی یم، زما طرف ته راشئ. او بیا تفسیر قرطبي والا ذکر کړلی د سوره انعام آیت ذکر کړلی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. د ظلم نه مراد چې سړی غیبت نه کوي، دروغ نه وایي، دوکه نه کوي، فراډ نه کوي، بس دا ظلم دی. چې سړی د دې نه پاکو بس الله جل شانو به دې انسان ته جنت ورکوي او دې انسان نه به الله په آخرت کې لویه کامیابي ورکوي. او ظلم لوی سره هغه کفر او شرک دی. الله جل شانو موږ او تاسو د دواړه قسمه ظلمون نه وساتي. الله دې موږ او تاسو د خپل حبیب د جناب کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عمل توفیق راکړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار برحمتك یا ارحم الراحمین.